له توره لیست څخه د طالبانو تر ایستلو وروسته به ډېر ژر روسیه له چین سره په تمهم د رسمیت پیژندنې لړۍ پیل کړي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د توره لیست څخه د طالبانو تر ایستلو وروسته به ډېر ژر روسیه له چین سره په تفاهم د رسمیت پیژندنې لړۍ پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي، طالبان د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه باسي. سرګی لاروف له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان یو ریښتینی ځواک دی او دوی هیڅکله له افغانستان خپل سفارت نه دی ویستلی او له اسلامي امارت سره نږدې اړیکه کې دي. همدغه رنګه دغه هیواد وخت نه وخت یو شمېر مهمو غونډو ته هم د اسلامي امارت استازي وربللي دي. تازه رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې روسیې په خپله لویه کلنۍ اقتصادي ناسته کې د ګډون لپاره اسلامي امارت ته هم بلنه ورکړې ده. روسیه چې د سیمې او نړۍ په کچه یو له لویو زبر ځواکونو هیوادونو څخه دی، له اسلامي امارت سره د تعامل اړیکې ورځ تر بلې په قوي کېدو دي چې دا د افغانستان او افغانستان اسلامي امارت لپاره ډېر ښه او مثبت اړخ دی. له توره لیست څخه د چارواکو تر ایستلو وروسته به ډېر ژر مسکو له چین سره په تفاهم د رسمیت پیژندنې لړۍ هم پیل کړي. تر هندوستان، چین، ایران او روسیې ورهاخوا امریکا او اروپا هم منلې ده چې اسلامي امارت د افغانستان یوازینی قوت او واقعیت دی. د طالبانو بهرنی سیاست بریالی په واقعیتونو ولاړ او متوازن دی. نړۍ کنې شوې ده چې افغانستان سره له تعامل پرته بله لاره نه لري او دا یې هم منلې ده چې اسلامي امارت د افغانستان ریښتینی قوت دی چې هیڅ بدیل نه لري. اسلامي امارت په بهرني سیاست کې بریالی روان دی، ځکه هممهاله هم دوحې او هم روسیې ته غونډې ته بلل شوي دي. توازن او اقتصادي اړیکې پیاوړي کول یې مهم ګامونه دي. له بل پلوه د نړۍ د یو قوي هیواد ولسمشر او په افغانستان کې ماتې خوړونکی جو بایډن د افغانستان په اوسني امنیت احتراف او د امپراتوریو هدیره بلل یې ډېره لویه خبره ده. د روسیې چارواکو تازه څرګندونو ته په کتو داسې معلومیږي چې د افغانستان اسلامي امارت بهرنی سیاست معقول او بهرنیو هیوادونو ته د قناعت وړ کېدای شي. په اول ځل روسیه هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني چې دا به د امریکا ملاتړو هیوادونو خپله دې ته مجبور کړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني.